بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په پروګرام کې تاسو ته حاضر یم. امید لرم چې روغ او جوړ به یئ او خوشحاله به یئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. یو ریکویسټ زه بیا کوم خپلو مینوالو ته چې مینوالو تاسو زما د پروګرام منظر افیشل په نوم چې کوم چینل دی د تاسو سبسکرایب کړئ، د تاسو واورئ، د تاسو وګورئ، خپلو ملګرو ته ورسوئ، خوښې کړئ. ډېره مننه جي. ټولو مینوالو ته به یو کلام ډالۍ کوم. وایي پوه شه چې جناب کړم خراب کړم، پوه شه چې جناب کړم خراب کړم، خان کړم نواب کړم خراب کړم. زه په ډېرو خلکو کې ولاړم بس چې انتخاب کړم خراب کړم. ما ویل که ازغې شم نو خراب بشم، وا وا چې ګلاب کړم خراب کړم. ډس چې د ټوپکو منو دروندومه، ساس چې د رباب کړم خراب کړم. خلکو جنتونه په ما وګټل، کار چې د ثواب کړم خراب کړم. چوپه خوله چې ناستومه نو موړومه، شور د انقلاب کړم خراب کړم. او جختې د سینې سره نیولی یم، ټیک ته چې کتاب کړم خراب کړم. چغه چغه سریکه سریکه تیر شومه، درد د اضطراب کړم خراب کړم. سترګو ته مې سله د چا وکتل، هسې په عذاب کړم خراب کړم. یخې واورې خوري منظر په ژمي کې، غلی شه خراب کړم خراب کړم. ډېره مننه جي مینوالو. په دې امید چې دا پروګرام به تاسو خوښوئ، دا به تاسو سبسکرایب کوئ، ملګرو ته به رسوئ. پروګرام دی منظر افیشل. انشاءالله په یو بل پروګرام کې د یو نوي کلام سره به بیا حاضري کوو. تر هغې دمه پورې ډېره مننه منظر ته او زما کیمرامین سلمان ته اجازت ورکوئ. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.